د یو افغان وګړي ژوند چې د جګړې له امله بدل شوی. افغانستان هغه هیواد چې 4 لسیزې جګړې پکښې ګڼو برخو کې زیات زیانونه واړول. همدا نن زرګونه داسې کسان هم دلته ژوند کوي چې د جګړې نښې لا هم پر بدن لګېدلې. خو پوښتنه دا ده افغانستان کې څومره معلولین شته او د دوی ژوند څنګه دی؟ د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې لسګونه زره معلولین ژوند کوي، خو غیر رسمي شمیرې ښیي چې دا شمیر تر دې ډیر لوړ دی. د مرکز په شمول په ټول هیواد کې او تر دې دمه موږ سره 4,90,000 یتیمان، ملیت لرونکي وګړي او کونډې ثبت رجسټر دي. او په دغه مجموعي ارقامو کې 4 لک یتیمان دي او 1 لک شاوخوا کونډې دي او 1,03,000 دا موږ سره ملیت لرونکي وګړي شامل دي. شاوخوا 50 کلنې تپل سوي جګړې زموږ لپاره کوم ارمغان درلود؟ موږ ته یې څه راوړه او موږ څومره په دې برخه کښې زیان ولید؟ په افغانستان کې تقریبا نیمه پیړۍ جنګ دی، جنګونه دي، په مختلفو نومانو جنګونه دي، مختلفو نومانو باندې جنګونه شوي دي. روسان راغلي دي په 40 کلنه دوره کې، روسان راغلي دي، د افغانانو ډېر خلک په شهادت رسولي او ډېر خلک یې معیوب کړي دي، ډېر خلک یې زخمیان کړي دي او ډېر کونډې و یتیمان یې شاته پرېښي دي. یو غټه بدبختي یې شاته په میراث کې پرېښې د روسانو. د افغانستان ستړي او دردناکې کیسې، هغه کیسې چې دغه ډول ځوانانو خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي وه، خو دوی له ځان سره غښتلې کیسې هم لري. دا یوازې یو کس نه دی، دا د زرګونو معلولینو تصویر دی، هغه کسان چې د ژوند لپاره هره ورځ مبارزه کوي. سختې تنګې م ډېرې لیدلي دي، ژوند ډېر تریخ دی، د معلول ژوند بې اندازې تریخ دی، چاته یې نشو ویلی، یعنې چا نه قرض هم نشو غوښتلی، حکومت هم مخه نه لري، مؤسسات هم مخه نه لري، نو درد هم ډېر دی. منګه دکان نیولی و، د دکان د کرایې د نه ورکولو د وجې نه موږ دکان بیرته بند کړو. نو اوس فعلا په کور کې کار کوو، د همسایهګانو د کارتونه م ایښلي دي، نو خلکو ته معلومات شته چې دلته څوک شته چې د یخچال او د اییر کنډیشن او د کالاشویي ماشینونو د جوړولو کار کوي. نو موږ دغلته کار کوو او د بازار نه په ښه نرخ باندې کوو، ارزانه نرخ باندې کوو، د ګاهک سره ښه انسانیت کوو، ښه سلوک کوو، تر څو سبا بیا موږ ته راشي. په افغانستان کې یو شمیر مرکزونه شته چې معلولینو ته مصنوعي غړي جوړوي، خو دا د افغانستان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د بیا ځواکمنتیا مرکز دی، چیرې چې معلولین د بیرته ولاړېدو هڅه کوي. ما فکر میکنیم که میریم در شعبه خودمون یا بیادر سایکو دفتر خودمون و نموجا میریم بیادر قند به بنان که میایم که میگه مینیتور بیادر قند اگر قالب جور شدن باشه پای ما بر ما ترمیم میکنن، قابل جور شدن نباشه بیادر قند اگر ریزا میتن میگه یک از رئیس صاحب از موین صاحب یک امر بیار اینجا بر مدافتن پای جور میکنن. دا مرکز د لسګونو معلولینو خدمت کوي، خو نورې برخې هم شته چې اړمنو ته خدمات رسیږي. نو الحمدلله د کال له پیل نه تر دې دمه پورې په مختلفو بخشونو کې موږ مختلف خدمات کړي، لکه د مصنوعي غړي جوړولو څانګه کې 152 نفرو ته مصنوعي غړي جوړ شوي، ترمیم شوي او حمایوي قالب هم جوړ شوی ده. د فزیوتراپي څانګه کې 292 نفرو ته خدمات وړاندې شوي، د اورتوپیدي څانګه کې 4140 نفرو ته او همدارنګې د ذهني او رواني څانګه کې 690 نفرو ته چې په مجموعي ډول باندې په دې ریاست کې تقریبا 9000 یا څه باندې دومره کسانو ته خدمات وړاندې شوي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له هلمند څخه تر کابل پورې دا د یو معلول د نوي پیل کیسه ده. روح الله اوس د کمپیوټر ترمیم زده کوي تر څو پر خپلو پښو ودرېږي. و معلومه مې انشاءالله دلته به هډوري زده کړه کوم، بیا به خپل ولسوالۍ ته ځم، هلته به کار کوم، د خپل کورنۍ لپاره به یو نفقه برابروم. الحمدلله هر څه مو دلته انشاءالله یاد کړي دي او زده کړي مو دي او انشاءالله یو څه استعداد هم لرو انشاءالله په زور د خدای.
د نوموړي په اړه د همدې برخې استاد وایي معلولیت کمزوري نه ده بلکه یو فرصت دی ترڅو خپل ژوند روښانه کړي. ما در اینجا برشان اثبات میسازیم که معلول یعنی ناتوان نه، یعنی یک شخص توانا، بلکه در عرصه لازمیش مثلا کار کنه. مثلا پیشتر شما که روح الله جان گپ زدید، روح الله از جمله شاگردای معلول ماست که از ولایت هلمند آمده در این قسمت کار میکنه. امروزه میتونه به بهترین وجهش در بخش ترمیم کامپیوتر کار کنه که یک دستاورد خیلی کلانی است، خصوصا به او کسایی که میگن که ما معلول هستیم کار نمیتونیم یا نمیتونیم کدام دستاوردی داشته باشیم. د همدې بهیر یو بلې برخې ته راغلي یو. دلته د شهیدانو د وارثو او د معلولینو د پالنې مرکز دی. دلته په اوو برخو کې دغه ډول زده کوونکي غواړي چې خپل عملي زده کړې ترسره کړي ترڅو خپلې کورنۍ ته ګټه وټه ترلاسه کړي. بوخت دا زده کړیالان د یو شمېر شهیدانو د کورنۍ وارثین او یا هم خپله معلولین دي. هغوی غواړي خپلې ستړې ورځې د همدې زده کړو په مټ روښانه کړي. دلته راغلي یو موږ د شهیدانو او معلولینو چارو مرکز ته چې فني او حرفوي زده کړې وکړو. موږ ته ښه ټیټ استاد راکړی دی چې ښه ټیټ زده کړې پکې وکړو او انشاءالله چې خپل کلي ته لاړم ټیټ دوکاندار به رانه جوړ او خیاط به یم. د معلولیت زما دا کمزوري نه ده. زه چې دلته راغلی یم انشاءالله د ځانه ښه خیاط جوړوم. اوله چې راغلی یم هېڅ مې هم نه وي. زه اوس الحمدلله په هر څه پوهېږم چې انشاءالله دې زه لاړ شم زه به که د خدای رضا یو ښه خیاط وم او دکان به راباسم حلال رزق به ګټم. د پالنې په دې مرکز کې شاوخوا اووه برخو کې محصلین بوخت دي. د مسئولینو په خبره 80 سلنه عملی زده کړې هم دي. در 5 ماه عملا یک استاد حرفه‌ای از اینجا فارغ شود. اینجا شما از شاگرد ما دیدی که یک شاگرد ما عملا دکان داره. این قصه میکنه که اونجا که ما کار میکنیم کسایی که در حرفه موتورسیکل کار میکنن خودشان انجین موتورسیکل جور کردن نمیتونن. الحمدلله اینجا هر شاگردی ما را که شما چیز بکنه همه انجین موتورسیکل مکمل باز میکنه، بسته‌بندی میکنه و موتورسیکلی که خراب بوده باشه انشالله او را جور میکنه و با فعالیت راه اندازی میکنه. مسئولینو د معلولینو او د شهیدانو وارثینو لاسنیوی خپل لومړیتوب ګڼلی. هغوی وایي د ځانګړو لارو له طریقه افغانستان کې معلول او یتیمو ته د کاري فرصتونو په لټه کې دي. په همدې اساس باندې د شهیدانو معلولین چارو وزارت هڅه او کوشش کوي ترڅو دغه د حرفوي زده کړو برنامه د پراخه کې د په ډیر ولایتونو کې ډیری یتیمان معلولین دغه پروسې ته جلب کی ترڅو د کار څښتنان سي ترڅو د کسب څښتنان سي. او موږ کوشش هم کوو هغه خلک چې موږ سره سختي هغه سوال ته پرې نه دوه کچیر د پیدا شي د سوالګرو کمیټه د مسؤلیت لري چې هغه ونیسي او موږ ته را معرفي کړي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د نن هغه کسان تر سترګو کېږي چې معلولیت لري او په دندو ګمارل شوي دي ترڅو معلول د معلول مرسته وکړي. هغوی وایي معلولیت د دوی د پرمختګ مخه نه ده نیولې. معلول هم چې د جامعې یو غړی ده او د په خپل قدرت لري ځواک لري ترڅو پورې د علمي ډګر کې یو څه لاسته راوړلی شي او هغه نه جامعې لپاره موږ ګټه ورسېږي او معلولینو ته. د شهیدانو معلولینو وزارت کې زموږ وظیفه دا ده چې معیوبینو ته ښه راهنمایي وکړو. نه یوازې چې ښه راهنمایي وکړو بلکې معلولین هغه طبقه ده چې بېلابېلو ستونزو سره زموږ په ټولنه کې مخامخ شوي دي او ډېر مشکلات لري. نو کله چې دلته راځي ډېر ستړي به وي او ډېرې ستونزې به یې ګاللې. نو د دې لپاره موږ په آخري حد پورې کوښښ کوو چې هغوی ته ښه راهنمایي وکړو. دا وضعیت تصادفي نه دی. په هیواد کې د جګړو او بېوسۍ څرګند ثبوت معلولیت دی چې راپاته سوی. خو برعکس نن په هیواد کې معلولین د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي څو خپل معلولیت یو فرصت وبولي او د ځان لپاره یو روښانه راتلونکی جوړ کړي.